محمد یاسر عرفات څوک و؟ آیا د نوموړي سیاسي ژوند او مسمومې مړینې په هکله پوهېدئ؟ محمد یاسر عرفات د پیلو یا د فلسطین د ازادۍ سازمان مهم جګپوړی غړی و چې په مسمومه توګه ووژل شو. خو څنګه او ولې د کومې دسیسې له مخې په مسمومه توګه ووژل شو؟ نن غواړم په همدې اړه معلومات وړاندې کړم. د دغه شخص نوم محمد یاسر عرفات و. نوموړی په 1929 میلادي کال کې د مصر په قاهره کې زیږدلی و. محمد یاسر عرفات د پیلو یا د فلسطین د ازادۍ سازمان مهم لوړپوړی غړی و چې بیا په ناڅاپي ډول په مسمومه توګه ووژل شو. د مسمومه مړینه په نړیواله کچه په یوې معما بدله شوه. خو مخکې له دې چې د مسمومې مړینې په هکله یې وغږېږم، لومړی به یې کیسه د ده له سیاسي فعالیت پیل کړم. دا ځکه چې د محمد یاسر عرفات مسمومه مړینه د نوموړي سیاسي فعالیتونو یوې برخې پورې تړلې. د محمد یاسر عرفات یو شمېره فلسطیني ملګري هغه ته راغلل او غوښتنه یې وکړه چې د فلسطین د ازادۍ لپاره یو نوی تحریک یا مومنټ جوړ کړي. په 1959 کال د اکتوبر په میاشت کې د الفتح په نوم یو مومنټ جوړ کړ. ایران او اسرائیلو د فلسطین د ازادۍ سازمان سره مخالفت ښودلی و او دغه سازمان یې د میډل ایسټ یا منځني ختیځ ته ګواښ ګڼلی و. خو پی ایل او یا د فلسطین د ازادۍ سازمان وکولی شول چې د ایران د محمد رضا شاه پهلوي له ټولو مخالفینو سره اړیکې ټینګې کړي. د ایران او عراق د جګړې پیل سره عرفات له دواړو خواو سره نږدې اړیکې لرلې. په 1959 کال کې له عراقي او بیا یې تهران کې د حکومت لوړپوړو مسؤلینو سره لیدنې وکړې څو دوی قانع کړي چې منځګړیتوب ومني، اختلافي مسایل حل او په بدل کې ایران په یو بېطرفه دریم هیواد کې خبرو ته غاړه کیږدي. خو دا وړاندیز د تهران لخوا ونه منل شو. د ایران او عراق د جګړې پر وخت ایران او سوریه یو بل ته نږدې شول او د فلسطین د ازادۍ له سازمان سره د اختلافاتو له امله د محمد یاسر عرفات د مخالفو فلسطیني ډلو ملاتړ وکړ او محمد یاسر عرفات یې په مقابل غبرګون کې د صدام حسین ملاتړ وکړ. محمد یاسر عرفات له 1989 میلادي کال څخه د پیلو یا د فلسطین د ازادۍ سازمان مشر او بیا له 1994 کال څخه تر 2004 میلادي کال پورې د فلسطین مشر و. نوموړي د خپل ژوند ډیره برخه د اسرائیلو په ضد په جګړه کې تیره کړه. خو بیا یې د دغه رژیم په اړه دریځ بدل شو او په 1940 کال کې ملګرو ملتونو کې د خپلو موقفونو په اړه خبرې وکړې. دلته یاسر عرفات ملګرو ملتونو کې تر ټولو خپله تاریخي وینا کوي او وایي: بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. زه دلته ستاسو ټولو په وړاندې وایم چې موږ نه غواړو د عربو او یهودو د وینې یو څاڅکی هم په ځمکه توی شي. نن په یو لاس کې د زیتون خاخ او په بل لاس کې د ازادۍ تمانچې سره راغلی یم. مه پرېږده چې د زیتون څانګه زما له لاس څخه ووځي. محمد یاسر عرفات په 1990 لسیزې کې د توکو خلاف عمل وکړ. پوهېږئ چې څه وکړل؟ په 1993 کال کې د اوسلو په نوم تړون لاسلیک سره د اسرائیلو حکومت په رسمیت وپېژانده. اوسلو تړون د محمد یاسر عرفات په استازولۍ د فلسطین د ازادۍ سازمان او د اسرائیلو لومړي وزیر ایتزاک رابین ترمنځ لاسلیک شوی. د اوسلو تړون په اړه بشپړ معلومات ممکن په بله ویډیو کې وړاندې کړم. خو دې تړون د محمد یاسر عرفات مخالفینو د حماس په شان ډلې ته خوند ورنه کړ او رابین د اسرائیلو توندلارو لخوا د فلسطین سره د سولې په هڅه کې د دغه هیواد نظریاتو ته غدار وبلل شو
چې رابین د یو افراطي یهودي لخوا ووژل شو او محمد یاسر عرفات لومړی مسموم او بیا مړ شو. اوسلو تړون دوی ته د نوبل سولې جایزه ورکړه، خو دې تړون دوی ته د مرګ ډالۍ هم ورکړه. اوس د دې بحث اساسي پوښتنه دا ده چې محمد یاسر عرفات څنګه په مسمومه توګه ووژل شو. If he was poisoned. Found traces of polonium. After eating dinner one night. 4 weeks later, he was a year ago, after scientists... A lot of Palestinians believe that Israel... محمد یاسر عرفات د نوبل سولې جایزې ګټونکی په 2004 میلادي کال کې په ناڅاپي توګه مریض شو. مریضي څو اونیو ته وځنډېده او بالاخره د 2004 میلادي کال د نومبر په 11 نیټه د فرانسې په یو پوځي شبخانه کې د 15 کلونو په عمر مړ شو. د محمد یاسر عرفات د مړینې پر وخت فلسطیني مسؤلینو اسرائیل تورن کړل چې هغه یې مسموم کړی و، خو اسرائیلو دغه تورنه بې بنسټه بللي و. د محمد یاسر عرفات د مسمومېدو ګنګوسې په نړیواله کچه خپرې شوې او د رسنیو غټ سره ټکی جوړ شو. Yasser Arafat, the president of Palestine, died of polonium. Body of the late Palestinian leader Yasser Arafat to try to discover if he was poisoned. د محمد یاسر عرفات مسمومېدو په اړه بېلابېلو متخصصینو د عرفات د قضیې څېړلو او طبي معایناتو اړوندې پلټنې وکړې. نظریات مختلف وو. په سویس کې د لابراتوار د څېړنو د موندنې له مخې چې د عرفات له شخصي جامو او جسد څخه معاینات اخیستي وو د پولونیم په واسطه مسموم شوی و. د روسیې کارپوهانو د څېړنو له مخې ویل شوي و چې د عرفات په بدن کې د پولونیم هیڅ نښه نه ده موندل شوې. بلخوا د قطر حکومتي مسؤلینو ادعا کوله چې محمد یاسر عرفات د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوی او د هغه پر خلاف پلان جوړ شوی و. نظریات او څېړنې پاشلې وې. ممکن لامل به دا و چې د هرې ډلې د څېړنې میتود فرق کاوه، خو والله اعلم. د محمد یاسر عرفات د مړینې د علت څېړلو لپاره د فرانسې، سویس او روسیې د بایومیډیکل متخصصینو یوه کمیټه جوړه شوه. ټاکل شوی و چې د هر هیواد متخصصین د عرفات د مسمومېدو په اړه جلا جلا څېړنې وکړي، خو فرانسې له دې کاره ډډه وکړه. You feel that death is approaching. دا د محمد یاسر عرفات ویډیو ده. The enigma. یعنی کونډه شوې ښځه، دا سوها عرفات نومیږي. دې د خپل خاوند له مشکوکې مړینې 8 کاله بعد د فرانسې قضایي ارګان ته شکایت وړاندې کړ او وی ویل چې عرفات په 2004 میلادي کال کې د فرانسې په یوې پوځي شبخانه کې له مرګ مخکې مسموم شوی و. % of his belongings, especially in the blood and urine. د محمد یاسر عرفات مسمومې مړینې په اړه زیاتې پلټنې وشوې، خو په غوڅ ډول یو واحد دقیق علت اعلان نشو. الجزیرې شبکې د عرفات له مړینې 8 کاله بعد د هغه د ژوند او مرګ په اړه یو مستند فلم کې د پلټنو هڅې وکړې. But every single test comes back negative. په دغه مستند فلم کې ویل شوي و چې ښایي عرفات په پولونیم مسموم شوی وي او د هغه په جامو او شخصي توکو کې د پام وړ پولونیم 210 ماده کشف شوې وه. What is polonium-210? This chemical element is produced when... پولونیم 210 یو ډول زهرجن کیمیاوي توکی دی چې په 2006 میلادي کال کې الکساندر لیټینینکو د روسیې د پټو استخباراتو پخوانی استازی د لندن په یو هوټل کې د همدې مادي موادو سره ککړ چای څښلی و چې لومړی مریض او بیا مړ شو.
د ریپورټونو له مخې د سویس د لوزان پوهنتون د اټومي فزیک څیړنیز انسټیټیوټ د محمد یاسر عرفات د پاتې وسایلو او جامو په ازمایښت کې د پام وړ اندازه رادیو اکتیف مواد پولونیم 210 موندلی وو چې د هغه د مسمومیدو او مرګ لامل کیدای شي. د محمد یاسر عرفات له مړینې 8 او 10 کاله بعد یو ځل بیا د هغه قبر وسپړل شو څو له پاتې شونې د معایناتو اندازه واخیستل شي چې د پولونیم اندازه معلومه شي. د الجزیرې شبکې د ریپورټ له مخې د عرفات د قبر د استخراج په اړه د سویس ساینس پوهانو د عرفات له معاینې د هغه په بدن کې پولونیم موندلی و. د محمد یاسر عرفات د مسمومې مړینې د قضیې په اړه پلټنې کالونو ته وځنډېدې. د هرې پلټنې نتیجې جلا ډول اعلانېدې. د عرفات مسمومې مړینې په نړیواله کچه د یوې معما بڼه خپله کړې وه. د محمد یاسر عرفات خپل خپلوان او خلک دې اوږدو پلټنو ستړي کړي وو او دا لوبه نوره خلکو ته عادي مسله شوې وه. دا د دولتونو او استخباراتو پالیسي ده چې د سازماندهي شویو دسیسو په اړه د خلکو ذهنیت د مهمو مسایلو په اړه واړوي چې بیا خلکو ته نور کلیدي مسایل د خلکو لپاره عادي مسله شي. د محمد یاسر عرفات د مسمومې مړینې په اړه د پلټنو نتیجې همداسې شکمنې له ګنګوسو او ابهاماتو سره مل په څرګند او ناڅرګند ډول اعلانېدې. خو ذهنیت په عام ډول دا و چې هغه مسموم شوی او کیسه یې خلاصه شوې. We'll never speak again. کیسه خو خلاصه شوه خو باید یادونه وکړم چې په دې ویډیو کې د کارول شوي ماخذونو لینکونه د دغه ویډیو په ډسکریپشن کې دي او بله کیسه دا ده چې زه باید د یوې بلې موضوع پلټنې لپاره لاړ شم.